په فقر وایم جاهل کافر خلک د دین سم مرتد خلک دا مملک له تر هغه چې وسافانان ته ډیر د پرې ورسوله زه دا ورته وایم د کاروشا صاحب ته چې وویله چې مسلمانان په پابند کې رحما او بینهم باندې واسه ورته تا د منصور عبد الله سره کوم رحم وکي تا د ملا عبد الله سره کوم رحم وکي تا د خادم عبدالرؤف سره کوم رحم وکي تا د ازبک مجاهد سره چې صاحب بغل 25 کال څنګه کوم رحم وکي تا په کم مجاهد باندې رحم وکي په ټول دی ټاپه ولګول میلیون ډالر د دنیا څخه واخیستل بیا دې تور شوندان دا وستلی وو تاسو ورته وګورئ کوم راځي د قطر سره د غزلین نمائندگان سره تاسو ژوندۍ ولدل تاسو وسه ژوندۍ وګورئ ورته ووایي د پښتنه وکي او افغانانو چې دا ژوند خو د اسلام غوښتنه و د نبی غوښتنه و د مسکو غوښتنه خو نه و چې ته مسکو ته ځې غوښتنه ژره چې په قطر عایشي کو په سوایلو کې ګرځي بیا به ژره کونډي کوي نو په دې باندې پوسی د خلکو صبغه او چیرې د پاکستان دغه مردود ملایانو دي هغه مردود ملایان چې د حلف برداري په ورځ باندې پر لاډي میکالي باندې کتاب باندې لاسیر دي او وايي زه په منطق باندې خپل مشکل حل کوم زه دلته په منطق باندې اسلام راوړم نبی علیه السلام اسلام تاسو زلال سيوف اسلام د توري تصوري لاندې دی ستا کوم منطق ته مولانا چې توازه اسلام په منطق باندې راولم پاکستان کې په بیا کال کې درانه وستي دا دغه مکتب خلک دي هارون شاه صاحب ستا د خبرې په تایید باندې اول ورځ موږ په پټ کې ورته وویل نو مدومره خو شهید سو درکه نو معلوم ورته چې معلوم سو دغه آیات متوالي چې الله تعالی په قران کې وايي بسم الله الرحمن الرحیم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله راسي موضوع پیښه ده درې کلمه مدومر ورک دی بای پاس ورته وايي د کوټ په علاقه کې ولاکه ده په دا بای پاس کې موږ ټول طالب بشران شینسو دا خبر متوکله ما دا آیات ورته وایي ما الله تعالی وايي بسم الله الرحمن الرحیم یا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا خلک تاسو مان راوړی دی څنګه خبره وکي تملق مکوي چاپلوسي مکوي د بل د ویر ته تحصیل باندې مرزي د مادیات ته تحصیل باندې مرزي راسي اوس په خبره وکي چیرې عمره مدور اوس موضوع پیښه ده موږ په تابت ګمان یو کوم وخت مسلمانان په مکه مناظره راشي د کاروشا صاحب ستو راسي دا د الله ولا رسول ته وړاندې کو ولا ما راوښتله ټول وړاندیزونه متوکله هغه ولا ما ماده ولیکله دغه ماده د تریه منصور ته ورولې منصور ته زدانه سره منم هغه ولا ما سره ملاقات هم نه وکړلی نو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله الله ورسول تر سرکشن نه نستله مولوی صاحب همدلته مولوی صاحب برته مرتمخ واسولې نو څوک مولوی صاحب دلته په وخت کې الله ورسول ته نه راځي کیږي مولوی صاحب دلته